هلو ایوریون زه به نن تاسو ته د رباب اولنی کلاس سټارټوم خو د هغې نه مخکې چې کمې خبرې ضروري دي هغه در سره لږ ټچ ورکوم. ټول نه اول خبره خو دا ده چې ستاسو رباب دی په ټیونینګ کې یعنې سیټینګ رباب سور کې صحیح ده. رباب سور کول یو غټه دنیا ده، هغه به ته زه په بله ویډیو کې ښیم. هغه په یو ویډیو کې هم ټیونینګ او هم سرګم او هم بیسک دا څه نه کلیر کېږي صحیح ده. دویم دا خبره ده چې کله تاسو رباب انټرنیټ نه زده کوئ نو تاسو له پکار ده چې تاسو ته د رباب د تارونو او د دې شعباز او د ای بی سی یعنی سارے ګاما دا ټول هر څه تاسو ته نومونه پته وي صحیح ده. کوم پور تاسو ته نوم پته نه که زه تاسو ته نوټ هم درولېږم د هغې نه تاسو نشئ زده کولی. د نننی کلاس چې دی راځئ په دې نومونو باندې اخلو صحیح ده. بیا به په آخر کې یو سرګم تاسو ته پلی کړم. دا درې تارونه زموږ سره په دې رباب کې دي چې دا موږ مینلی غږو صحیح ده. دا له پاسه طرف د اولنی یعنې دا غوږي چې کم دي که نه دې طرف ته چې دا کم د ټول نه د اولنی دا ډبل تار دی دې ته موږ څه وایو ګټه. ځینې خلک به دې ته کټی وایي خو لکه زه په خپل کلاس کې دې ته ګټه وایم. نوم کې هېڅ چل هم نشته، څوک به ورته څه وایي څوک به څه هغه څه خبره نه ده. خو زه به په خپل کلاس کې چې زه یم چې ګټه نو زه د دې تار خبره کوم، که زه یم چې بم نو د دې دویم تار خبره کوم، که زه یم چې زیر نو زه د دې اخرني دریم تار خبره کوم. ښه په ځینې رباب کې څلور تار هم کیدی شي، په ځینې کې پنځه هم کیدی شي، خو هغه بیا ستاسو کار دی چې څنګه یوز کوئ. زه الن سات زما سره درې تارونه کم چې په زیات تر ربابو کې کم چې په نارمل رباب کې نو هغه درې تارئ نو زه ځکه په درې تاره باندې تاسو ته خبره کوم صحیح ده. بیا به یو وخت په دې راشي چې زه به د څلور تارو پنځو تارو رباب راوړم په هغې به هم بیا خبرې وکړو صحیح ده چې هغه بیا موږ څنګه استعمالولی شو. خو زه یم چې تاسو ته کنفیوز کوم یو نه ساده الفاظو کې خبرې کوو ځکه یو خو دا خو د رباب د تارونو نومونه شول، د نورو تارونو هر څه ته نه ځو چې نه کنفیوز کېږئ. اولنی ته ګټه، دویم ته بم، دریم ته زیر. اوس د دې نه بعد راشئ کله چې موږ اولنی کلاس سټارټو هغې کې موږ ای بی سی زده کوو. ای بی سی د رباب څه دي؟ څنګه چې تاسو انګلیش زده کوئ ای بی سی ایکس وائی زیډ پورې بیا دې زده که نه دغه شان چې تاسو رباب زده کوئ تاسو له د رباب ای بی سی پکار دی، د میوزیک ای بی سی یعنې هغه د سارې ګاما پا دا ني سا صحیح ده. نو دا به اوس تاسو ته ګران ښکاري خو د یو وخت نه بعد به بیا تاسو ته دا کلیر شي او هېڅ مسله به ته نه وي که بیا ته زه دا ویډیو نه درلیږم د دې په ځای تاسو یو نوټ د رباب نه هم به تاسو د هغې نه بیا دا نوټ زده کو دا هر څه سانګز وغیره به ترې زده کولی شئ صحیح ده. نوټ چې تاسو ته میلاو شي خو هغې نوټ باندې تاسو له پکار دی چې اول پوهه یې. نو راځئ کوشش پې کوو. ګوره دا اولنی تار چې زه کله وغږوم که نه یو خو د دې تار نومونه ول هغه جدا خبره ده، هغه به خبره ختم. خو که زه اوس دا وغږوم د غږولو خبره کوم دې اواز ته اوس ما په دې وخت کې څه وویې دې ځي ته سا صحیح ده وروره. دې نه بعد ما دا د دې لاس دا ګوتې نه دي دا مې دلته راواغسته او دلته په دې اولني پرده دا پرده ده، دا دویمه پرده ده، دا دریمه پرده ده او بیا دې ستلي دي خو نورې هیډن دي صحیح ده. ځینې خلکو په رباب کې څلورمه پرده یي ځینې کې نه نو هغه هېڅ خبره په دې نه ده چې دی خو بیا نورې پردې هم دي جواډو دا یو پکې اډو مونږ لګولي نه د جوس چلو شو صحیح ده. بل دا خبره ګوره سا یعنې که چېرته ما دا رباب نه دی ما دغه شان په شعباز باندې اولنی تار ووهو خو دا ګوتې مې پې نه دی ښودي نو دې ته ما څه وویې سا. که اوس دا اولني پرده په اولني تار باندې ما ګوته کېښوده او بیا مې د اولنی تار ووهو وغږو دې ته ما څه وویې ری. که دا دریمه ګوته دا دویمه پرده پکې موږ په عادیزي کې وس نه اخلو دا دریمه ګوته دریمه پرده که په دې باندې ما ګوته کېښوده او ما دا تار اولنی تار وغږو ومې وهو نو دې ته موږ څه وایو ګا. بیا دا دویم تار بیا قالی غږومې دې ته ما څه وویې ما اوس دا ځای مې پکې پرېښودو بیا دا څه دی دا مې وغږو پا دا څه دی دا بیا دریم تار نی او چې دلته مې ګوته کېښوده دا مې پکې پرېښودو دا دلته مې ګوته کېښوده او ومې غږو سا. ګوره وروره زه چې کم تار باندې دلته ګوته ږدم که نه دې طرف ته په دې تار باندې هغه تار وهم صحیح ده. داسې نه ده چې لکه دلته مې ګوته ایښودې ده او بل تار وهم یا بل چې ما دلته ګوته کېښوده مطلب دا دی چې زه به په دې دا اوس دویم تار دی که نه نو اوس به زه دلته کم یو تار وهم دا به وهم. ځینې کس وایي تاسو په دې ویډیوګانو کې دا لاس هم ښیي دې لاس ته ځکه ضرورت نشته چې ما دلته دا ګوته کېښوده تاسو ته دا پته دې لګي چې ما دلته دا تار وغږو صحیح ده. سمپل الفاظ دي. اوس د دې نه بعد راځئ دا سرګم لګوټې تاسو ته کوم ګورئ
یا که زه د دې شاباس په ځای باندې داسې په ګوته کوم نو هم پکار دی تاسو ځان عادت کړی یې. سا سا ری گا ما پا دا نی سا. صحیح ده ګوره. سا ری گا ما پا دا نی سا. اوس واپس ځم. سا نی دا پا ما گا ری سا. کم از کم دا سرګم چې دا سلور ورځې چې هفته نه نو دا سلور ورځې پار سرګم خامخا اخلي. دا سلور ما کم وي خو دونه ده چې بیا دا نوی لرنه چې دی بور شي دا غي دو جن ما دا ورځي په قصلور وی سلور ورځي الان سات اخلي زما د کلاس مطابق نور چې سونه سیوا وخت په کوي سو پوری سایکل نه دا غي پوری مپری دی وځ په دې شاباس دی خو غوم تاسو ته نه خم زګ چې ما په وکړی چې دلته زب دې زګوته کېدم نو زب الته اولنې تر و هم سیده شه د شاباس د نو طریقه به پر روان ویډیو کې خم ګوره زوس پریکټس کوم. ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما. لکه دا وځه په دې چلنو باندې کوم خو تاسو له پکاره چې سلو کوی دا چلنه باندې دا چل بنه کوئی صحیح ده چې کله تاسو پریکټس کوئ په هغه وخت کې سپیډ ته ضرورت نشته. زمونږ خلک صفای غواړي سپیډ نه غواړي نو سپیډ په قلار به څنګه کوئ. اخره خبره کړه چا رباب پکاري دنیا په هر ګوټ کې ما ته ویل شي زما په دې واتس اپ نمبر کوم چې په دې سکرین باندې ښکاري په دې زما سره رابطه کولای شي تاسو ته رباب درلېږل آسان دي. که نور څه انسټرومنټ یا د رباب تارونه ګوړه یا څه هم پکاري مونږ ته ویل شي. صحیح ده. دا غینه علاوه چې ده ګوره ورو پریکټس چې کوئی سلو کوئی سپیډ چې بیا د وخت سره راځي. صحیح ده. ځینې کسان چې ده څنګه ورته دا زده کې صحیح کړی نه او بس سپیډ شروع کیا و چې ما زر دا رباب زده کړی رباب چې زر نه زده کیږي د وخت سره د سپیډ او صفای ارسه د وخت سره راځي. صحیح ده. تاسو چې کله نو سٹارټ واخلئ دیو تار په دې باندې لګوس ګوره دسه ګډوډ چیزونه بدن لګي خو تاسو به په دې دغه نه کوئی بس صرف رو کوي پرېدو د وخت سره یو ورځ تاسو کوئی دا غلط کیږي په اخیره کې دا چې تاسو یو ورځ په بلبل پریکټس کوئ هر ورځ به پته لګي چې په اول ورځ تاسو رباب را واخلئ تاسو پریکټس سٹارټ کې خپل ویډیو وکړئ بیا په سبا باندې ویډیو وکړئ بل ورځ تاسو به ځان پته لګي چې او زما رو اګوت می عادت کیږي په اول کې به ډېر غلطیانی یو تار په ځای بل لګي بل ځای په ځای بل لګي بیا به رو عادت شي. صحیح ده. دا غینه علاوه ګوته په دې پردو کې په کم ځای کې د ځینې خلک دل تک دي ځینې دل تک دي دا نه ده ګوره په دې پردې سر به دې طرف ته دل تک دي چې لکوټي دا پرده ټچ نور به ځخ تک دي خادل ته بسنګ دې دې سبق دې دلته بچ دې دې سي نه دې د دې پردې سر سپ ټچ کنه کبه دې منځ کې دې بیا صحیح आवाज نه کوي خو غزه په دې एकदम پوهیږي کنه په دې کې خراب आवाज کوي او کبه دې کې دې سپا. صحیح ده. نو اس ګوره او دا په خلم یاد کې چې دا سا اولنې تر چې وغه کوم سا دې ګوت एकदम ری نو قبل وس زړه ډایرکټ کوم چې درې نه شروع کوي تاسو ته پته چې دا ری د دې خبره کوي نو په خله باندې د آیات کې سا ری ګا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما ګ ری سا سا ری ګا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما ګ بل زما دې ګوتې تک دې ځکه ما کومه ګوتک دما اقزي اقشان به تاسو دی